ابن قیم رحمه الله بخپل دوستانو ته د جنت او دوزخ په اړه حدیث ویل. نو یو ورځ د دغه حدیث شریف په اړه هم خبرې ورته کولې. کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو بخپل دوستانو پسې به وګرځي. چې کله پیدا یې نکړي نو رب العالمین څخه به پوښتنه کوي چې زموږ هغه دوستان نن چیرې دي چې تل به یې تر را یادولې او د هغوی په مرسته موږ هدایت وموند. الله سبحانه وتعالی به ملائکو ته امر وکړي لاړ شئ په دوزخ کې وګرځئ. د چا په زړه کې چې یوه ذره ایمان هم وي له دوزخ څخه راوباسئ. وروسته ابن قیم رحمه الله خپلو دوستانو ته ویل که چیرې مو زه په جنت کې پیدا نه کړم نو رب العالمین ته به زما یادونه وکړئ او ورته وبه وایئ داسې یو دوست مې درلود چې ځینې وخت به یې ته را یادولې خو نن ورځ هغه موږ سره نشته. وروسته یې ښه ډېر وژړل. اوس زه هم تاسو ته وایم که چیرې مو زه په جنت کې پیدا نه کړم نو الله سبحانه وتعالی ته مې وریاد کړئ. ښایي یو ځل خو به مې د الله سبحانه وتعالی یادونه درته کړې وي. موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ.